السلام علیکم. احمد ابشر یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته بخیر راغلی. دوستانو نننۍ ویډیو کې د جوماتونو خلاصولو په اړه معلومات درکوم کم چې بعد د 12 میاشتې څلورم تاریخ باندې خلاصيږي. نو شاید په تاسو کې اکثرو کسانو ته دا پته وي چې په متحده عرب اماراتو کې جوماتونه د 12 میاشتې څلورم تاریخ باندې خلاصيږي، خو د دې لپاره کوم قوانین چې متحده عرب اماراتو جوړ کړي دي هغه نه شاید تاسو ته معلومات نه وي. نو د دې لپاره تاسو د ویډیو ما سره تر پای پورې وګورئ تر څو دې باره کې په وضاحت سره معلومات درکم. کچېرې هم تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد افیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ. بل دا چې تاسو د ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریک کړئ تر څو دوی ته هم د پاړه معلومات وشي. دوستانو دغه ویډیو زما په متحده عرب اماراتو کې لومړنۍ ویډیو ده چې زه ریکارډ کوم او تاسو ته خبروم. نو زه واقعیت کې ډېر ښه احساس کوم چې خپله لومړنۍ ویډیو په متحده عرب اماراتو کې یو داسې موضوع باندې جوړوم چې هغه زموږ د مبارک دین ډېر یو مهم اجسامو څخه دی. دوستانو دا چې تاسو په دې چې 13 ورځ متحده عرب اماراتو اعلان وکړ چې د 2020 کال 12 میاشتې څلورم تاریخ نه به جوماتونه به د جمعې لمانځه سره لمونځ کوونکو لپاره خلاص شي. دغه جوماتونو کې به تر 10% کسانو پورې اجازه ورکړي شي چې المنځونه پکې ادا کړي شي. دغه ترڅنګ کم چې به د جمعې مبارکې ورځې لمونځ ادا کیږي نو د خطبې څخه به 10 منټه مخکې جوماتونه خلاصيږي او کله چې لمونځ ادا کړي شي نو 10 منټه پس به جوماتونه واپس بنديږي. خطبه او دعا به 10 منټو پورې دوام ولري. کم چې د اودسونو لپاره ځایونه په مسجدونو کې یا جوماتونو کې جوړ شوي دي هغه به واړه بندي نو لمونځ کوونکي به په خپلو کورونو یا خپلو ځایونو کې اودس کوي. هغې نه پس به مسجد ته راځي. د جمعې لمانځه نه پس نور کم لمنځونه چې دي نو د هغې لمنځونو ادا کولو څخه به 15 منټه مخکې جوماتونه خلاصیږي بغیر د سحر لمونځ څخه. سحر لمونځ به 15 منټه مخکې خلاصیږي او کله چې لمونځ ادا کړی شي نو 10 منټه پس به جوماتونه واپس بندیږي. کم لمونځ کوونکي یا عبادت کوونکي چې مسجدونو ته ځي نو دوی به لازمي ماسک اچولی وي. د هغې ترڅنګ به دوی سره خپل جای نمازي او کم کس چې هلته د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي نو د سره به خپل قرآن کریم ورسره وي. لویان یا ډیر عمر لرونکي کسان ورسره ماشومان دوی ته جوماتونو ته تللو اجازه نه ورکوي کیږي. دوی نه غوښتنه د شوې ده چې په خپلو کورونو کې د لمونځونه ادا کړي. نو دا هغه قوانین کوم چې متحده عرب اماراتو د جوماتونو خلاصولو لپاره جوړ کړي دي. هیله لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي او خپلو نورو ملګرو سره به هم شریکوئ. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ته کیبوئ. انشاءالله چې زه به هم په وخت خبروم. که چیرې هم تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه وئ د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد افیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ. نور که کومه پوښتنه لرئ نو په همدغه واتساپ شمیره ما څخه پوښتنه کوئ شئ. زه به کوشش وکړم چې تاسو ته په وخت جواب درکړم. نور په الله سپارم. الله پامان.